په عباداتو کې یو ښکلی عبادت حج دی چې کله یو انسان حج وکړي د ټول ګناهونه الله معاف کړي. الله رب العالمین حاجی چې حج ته روان دی دا د الله میلمه دی، دا د الله رب العالمین ځان ته غوښتلی دی. دا چې دعا وکړي الله رب العالمین یې قبلوي، که د ګناهونو نه مغفرت وغواړي الله ورته ګناهونه معاف کوي. حاجی ته الله رب العالمین دومره مقام ورکوي او دومره اعزاز او شرف دی چې څوک د حج یا د عمرې د عبادت دپاره ځي چې هغه ډېرو عباداتو کې نشته. امام ترمذي، ابن ماجه، بیهقي یو روایت نقل کړی دی او شیخ البانی رحمه الله په صحیح الجامع کې صحیح کړی. سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها. کله چې یو حاجی حج د پاره تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک، د دې خې طرف ته ګس طرف ته چې څومره کاڼي لوټي بوټي او څومره کائنات وي دا هم تلبیه شروع کی تر دې پورې چې ځمکه د خې طرف ته او ګس طرف ته ځمکه انتها ته ورسي. او یقیني خبره ده چې ستا د هغې د تلبیې باعث شو دا د دې کائناتو تلبیه به هم ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. که نور هیڅ اعزاز او شرف حج کوونکي عبادت ته نه وی، عبادت کوونکي ته نه وی، د حج عبادت کوونکي ته نه وی، دا څومره اعزاز دی، دا څومره شرف دی، دا څومره ثواب دی. مالداره خلک چې هغوی سره مال او دولت وي او په دې عبادت کې سستي کوي دا ډېر په نقصان کې واقع دی ورونو، ډېر په تاوان کې واقع دي.